خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. محترم اوریدونکو ورونو، مصنف رحمه الله دا کتاب چې د توحید په موضوع لیکلی، په دې کې کوم بابونه چې راوړي دي نو ډېر مزیدار ترتیب یې ورکړی. لکه تاسو سوچ وکئ، مخکې د توحید فضیلت ذکر که او همدارنګه د توحید فواید ذکر کړل، د توحید اهمیت ذکر که او همدارنګه د توحید چې کوم ضد د شرک د هغې نه ویره ذکر کړه چې باب الخوف من الشرک. دې ځای کې اوس دا باب راوړي چې توحید طرف ته دعوت. دا ډېر ښکلی ترتیب دی، ځکه چې دا مخکې بابونو باندې څوک عمل وکړي نو د ده خپله زندگی برابر شي، د توحید عقیده نصیب شي، د الله سره تعلق او د شرک او د هغې د اهل نه براءت، نو د ده خپله زندگی برابر شي. خو په دې خو تنها کار نه کیږي، نو ځکه به دا داعي د توحید چې دی نورو ته دعوت ورکوي. نو چې نورو ته دعوت ورکول شروع کړي په معاشره کې، توحید به په معاشره کې ځای ونیسي، د معاشري افراد د اجتماع او د ټولنې افراد به موحدین شي، نو ډېره ښکلې زندگی به دغې معاشرې ته الله سبحانه وتعالی ورکړي. او دا بعینه د صحابه کرامو معاشره وه چې هغوی د توحید امانت په خپلې سونو کې ځای کړی. نو دا ترتیب ډېر مزیدار دی. نو مصنف رحمه الله فرمایي چې باب الدعوة الى شهادة ان لا اله الا الله. دا باب دی په بیان د دعوت ورکولو کې د کلمې د توحید ته چې عبارت ده د لا اله الا الله نه. لا اله الا الله معنا من کړي و چې معنا یې دا ده نشته د حقدار د عبادت او د بندګۍ سوا د الله سبحانه وتعالی نه. یوازې الله سبحانه وتعالی د ټولو عبادتونو حقدار دی چې د هغه لپاره خالص وکړی شي. فرمای مصنف: وقول الله تعالی، او د الله تعالی دا وینا هم واوره، سوچ او فکر پکې وکړه چې فرمایي: قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره. اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته اعلان وکړه چې دا زما لاره ده، زه دعوت ورکوم د الله توحید ته په بصیرت باندې، زه او زما ملګري. صحابه کرام هم د توحید داعیانو، د توحید دعاتو، توحید ته به دعوتونه ورکول. نو د دې آیت نه شاهد کوم یو د استدلال د دې باب سره مناسبت هغه دا دی چې ادعو الى الله على بصیرة، زه د الله توحید ته دعوت ورکوم په بصیرت باندې. نو الدعوة الى توحید الله سبحانه وتعالى، د الله توحید ته دعوت ورکول. بل مصنف رحمه الله د خپل عادت سره سم یو حدیث راوړي، په هغې کې یوه مختصره واقعه ده او د توحید اهمیت او د هغې طرف ته دعوت او د توحید اصول آداب پکې ذکر دي. او دا د رسول الله کمال و چې ډېرې کاملې جملې، ډېرې بهترینې جملې او ډېر هغه ته جوامع الکلم ورکړی شوي وو. د هغه په خبرو کې حکمت دی،
او ډېرې د رازونو او د حکمتونو نه ډکې خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه راوتې دي. وجه دا ده چې هغه په وحي باندې بنا دي. نو فرمایي چې عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله رسول صلى الله عليه وسلم ولما بعث معاذا إلى اليمن کله چې معاذ بن جبل رضي الله عنه یمن ته لېږلو نو قال دا یو ته وفرمایل او دا نقشه د دعوت ورکړله چې ته به دعوت داسې کې وته وفرمایل انك تأتي قوما من اهل الكتاب ته اهل کتاب ته ورځې هغه جاهلان نه دي بلکې اهل کتاب دي د کتاب والا دي. نو دې کې یو فایده دا ذکر ده چې داعی به خلکو ته ګوري چې دا کم قسم خلک دي چې د هغې په د سویه مطابق د هغې سره دعوتي فکر شریکي او دعوت ورته د هغوی د حال مطابق ورکړي. نو وایي ته اهل کتابو ته ورځې نو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نو شدي أول هغه مسألة ستا چې ته ورته دعوت ورکې هغه دی کلمه د توحیدي. معنا اول چې ته د اهل کتابو ته دعوت ورکې نو نورې خبرې پرېږده اول د الله توحید طرف ته راوبله. ځکه بل روایت کې راځي چې إلى أن يوحد الله ته دې ته راوبله دا دعوت ورکه چې دا اهل کتاب د الله توحید هغه شروع کړي. وی فإنهم أطاعوك لذلك کچرته د اهل کتاب تاسو سره توحید ومنه د الله توحید در سره ومنه فأعلمهم نو بی پویک ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله بی په دې پویک چې الله سبحانه وتعالى په دې باندې 5 منځونه په شپه ورځ کې فرض کړي دي. کوم چې دا معروف منځونه دي د سحر ماسپښین او مازیګر منځ د ورځې او ماښام او ماخوستن منځونه د شپې دا د باندې فرض دي. نو ګوره اول توحید بیل منځ فإنهم أطاعوك لذلك کچرته دای د سره ومنله فأعلمهم بی په دې باندې پویک ان الله افترض عليه صدقه الله سبحانه وتعالى په دې باندې زکات فرض کړی دی تؤخذ من اغنیائهم د دې د مالدارانو به خستلې شي فترد على فقرائهم او د دې بې وزله غریبانانو ته به ورکولی شي. نو اول توحید بیل منځ او بیا زکات. وایي که دا یې در سره ومن فإنهم أطاعوك لذلك که دا یې در سره ومنل نو فإياك وكرائم أموالهم بیا ځان وساته د هغوی د قیمتي مالونو نه یعنې په زکات کې ته نه ډېر قیمتونه مالونه مه راوړه بلکې متوسط مالونه ترې اخله. وجه دا ده چې نه په صاحب د مال باندې ظلم وشي او نه په بیت المال باندې ظلم وشي. نو متوسط مال به په زکات کې اخیستلی شي. او بل یو ته دا دعوت ورکړه چې واتقي دعوة المظلوم د مظلوم د خیرانه ځان وساته. وایي ولې فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ځکه چې د الله او د مظلوم د خیرا په مابین کې پرده نشته د ډارې قبلیږي. نو په دې کې دا حکمت مونږ ته پروت دی چې دعوت اول د توحید وکړی شي او د هغې نه وروسته بیا د اعمالو او د اخلاقو او د آدابو وکړی شي. په دې سره معاشره ډېره ښکلې کیږي. او بل دا دی چې ظلم نه باید د مسلمانانو په معاشره کې باید ظلم نه وي. او بله مهم راز پکې دا راوځي چې داعي باید خپل مسؤلیت غنیمت ونه ګڼي چې نور خلک په هغوی باندې ظلم وکړي. خپل مسؤلیت باید داسې سرته ورسوي چې د الله سره خپل تعلق قایم کړي او د الله په بندگانو باندې رحم وکړي او د معاشرې د اصلاح کوشش وکړي. په دې باب کې اخرجاه دا حدیث صحیحینو کې شیخین راوړی دی امام بخاری رحمه الله په صحیح الجامع کې او امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې دا حدیث راوړی دی. په دې باب کې یو حدیث بلم پاتې دی او بیا څه مسایل دي ان شاء الله تعالی هغه به په بل درس کې بیان کړی شي بعون الله تعالى وتوفيقه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.